سلامونه نیکې ملګرو له چې روغ جوړ صحت په جامو کې پټیاست. زما دوهم نوم جمشید منګل دی چې ما ډېری ملګري په همدې نوم پیژني. غواړم چې تاسو ته هم ځان په دې چینل کې په همدې نوم درو پیژنم. نو دا ویډیو کې به زه تاسو ته درې شیانو باندې بحث کوم. لومړی دا چې زه څوک یم، ولې تاسو ته دا لارښوونې کوم. دوهم دا چې زما موخه څه دی، او دریم د چینل د پیژندل. دا چینل چې تاسو همداسې به یې ګورئ د خپلواک شه په نامه باندې دی. که څه هم خپلواکي ډېرې مختلفې معناوې لري، نو دا چې خپلواکي په مختلفو ډولونو باندې کیدلی شي. ځینې وختونه د هیواد خپلواکي، ځینې وختونه د خپله د انسان خپلواکي، چې ځینې وختونه موږ خپلواکي دې ته هم ویلی شو چې موږ د خپل هغه څوک چې موږ کنټرول کوي، لکه مور، پلار یا ورونه یا ترونه، کاکاګان، هغوی څوک چې موږ کنټرول کوي غواړو چې د هغوی نه خپلواکه اوسېږو، لکه خپل په سر اوسېږو. نو دا خپلواکي بیا بیخي بل ډول دی، بیخي بله معنا لري. نو دلته په هغه خپلواکي باندې بحث کوو. زه خپله څه کم یوه لسیزه کېږي چې په مسافرۍ کې یم. نو زه په دې مسافرۍ کې زه هېڅ کوم ښوونځي ته نه یم تللی، ما په هېڅ کوم پوهنتون کې زده کړې نه دي کړي. د دې کار د ترسره کولو لپاره تاسو هېڅ زده کړو ته اړتیا نه لري په لومړي قدم کې. او ما په هېواد کې هم کومې خاصې زده کړې نه دي کړي، ما یوازې لیک او لوست زده کړی دی او خلاص. نو دا خبره مې د دې لپاره تاسو په پیل کې وکړه چې تر څو تاسو هم لیواله شئ او دا کار ترسره کړئ. البته دا کم کار دی چې زه اوس په اړه دومره بحث کوم، دې په اړه هم تاسو ته زه لږ وروسته وایم. نو ما چې کوم څه زده کړي دي ټول مې د انټرنیټ له برکته زده کړي دي، د خپل ټلیفون له برکته مې زده کړي دي. او زه غواړم چې تاسو د هر څه چې ما زده کړي دي تاسو ته هم وړاندې کړم. البته زه کوم استاد نه یم او زما استادي نوم نه خوښیږي. زه یوازې هغه تجربې له تاسو سره شریکوم چې ما په خپله په ژوند کې په خپله ځان باندې تجربه کړي دي او ما لیدلي تېرې کړي مې دي. غواړم له تاسو سره هم شریکه کړم تر څو یو ځای پر مخ لاړ شو. نو موږ په ټولنه کې له درې ډوله خلکو سره مخامخ کیږو. یو هغه ډول خلک دي چې هم خپل ځان رسوي او هم د یو بل چا لاسنیوی کوي، هغه هم له ځان سره تر یو ځای رسوي. دوهم هغه خلک دي چې نه خپل ځان کیسه کړي او نه هم د بل چا په کیسه کړي، یعنې نه یې ځان ته ګټه رسېږي نه یې بل چا ته ګټه رسېږي او ضرر یې هم نه رسېږي. نو درېیم هغه ډول خلک دي چې نه دا چې فایده درته رسېږي، ګټه یې درته رسېږي، بلکې هغې ضرر هم درته رسېږي. نو زه یو له خلکو څخه یم چې غواړم خپله یو ځای ته ورسېږم او له څنګ کې مې نور خلک هم وګورم چې له ما سره یو ځای تر یو ځای رسېږي. نو زما یوازینۍ موخه همدا دی چې څه چې زه زده کوم تر تاسې در ورسوم، همدا ډول زه او ته دواړه یو ځای تر یو ځای ورسېږو. نو دا چې ما یو وخت کې غوښتل چې زه آنلاین یو کاروبار وکړم او آنلاین پیسې وګټم. د آنلاین کاروبار یا پیسو ګټلو ډېرې مختلفې لارې شته دي چې تاسې کولی شئ له هرې برخې څخه کار واخلئ. نو زما په دې چینل کې به مختلف هغه لارې چارې ښودل کېږي چې موږ څنګه کولی شو چې آنلاین کاروبار وکړو، پیسې وګټو. که څه ما په دې چینل کې ځینې ویډیوګانې خپرې کړي دي چې موږ څنګه کولی شو چې آنلاین کاروبار وکړو. هغه مې یوازې د هغو خلکو لپاره چې په اروپایي هېوادونو کې ژوند کوي یا د هېواد نه بهر دي، چې هغو هېوادونو کې ژوند کوي، هغوی کولی شي چې دا کاروبار ترسره کړي. د وینټیډ په نامه چې کوم اپلیکیشن دی له هغې نه ګټه واخلي او څنګه خپله یو روزمره یو وړوکی کاروبار رامنځته کړي. نو زه په راتلونکي کې غواړم چې ټولې هغه ویډیوګانې هم نشر کړم، په هغې برخه کې هم کار وکړم چې هغې ملګري چې په افغانستان کې دي، په پاکستان کې دي، په نورو هېوادونو کې دي، چې هغوی هم وکولی شي له انټرنیټ نه ګټه واخلي او پیسې وګټي. همدا چې زه وایم چې موږ له انټرنیټ نه پیسې وګټو، ستا ذهن ته څوک راځي؟ په پښتنو کې د ذهن ته څوک راځي؟ کوم خلک د ذهن ته راپورته کېږي چې انټرنیټ نه پیسې چا وګټلې او څه ډول یې وګټلې؟ له بده مرغه چې دا یو تر ټولو غلط رواج دی، تر ټولو یو ناوړه رواج دی چې په موږ کې ګډ شوی دی. موږ فکر کوو چې یوازې او یوازې د انټرنیټ څخه پیسې ګټل په ناوړه کارونو باندې ترسره کېږي، یا مثلا په ټیک ټاک کې په ناوړه لایفونو باندې، په ناوړه خبرو باندې هغو باندې ترسره کېږي یا ترلاسه کېږي دا پیسې. نو نه، دا خبره دا ډول نه دی. په انټرنیټ کې کاروبار ډېر پراخ دی، ډېر پراخ دی تر هغه حده پورې چې موږ یا ته فکر هم نشو کولی. نو ډېرې لارې چارې نورې هم شته چې ته کولی شئ چې په هغو لارو چارو باندې د انټرنیټ څخه پیسې وګټې. نو د دې چینل چې خپلواک شه نوم یې دی، همدا یې موخه دی چې موږ څنګه وکولی شو چې آنلاین کاروبار وکړو، پیسې وګټو. که چیرې ته فکر کوې چې زه وخت نه لرم، دا ځان ته یوه بهانه دی. موږ تل دا ډول بهانې کوو او ځان تېر باسو، ځان غولوو. د ځان تېر باسلو لپاره همدغه بهانه مو زده کړې چې زه وخت نه لرم دې کار ته چې ترسره یې کړم. صحیح ده، هر کار په لومړی کې وخت غواړي، هغې ته به زحمت وباسې، کار به کوې تر څو پر مخ لاړ شي، تر یو ځای ورسېږي. نو هیڅ کار سخت نه دی او هیڅ کار هم اسانه نه دی. ولې دا دوې خبرې زه کوم؟ ځکه چې دا ما په خپله ولیدل او لیدلي مې دي، تاسو به هم ډېر لیدلي وي، تجربه به یې لرئ. سخت ځکه نه دی، که څوک وغواړي چې یو کار ترسره کړي هغه ته سخت نه دی، که یو څوک ونه غواړي چې یو کار ترسره کړي هغه ته سخت دی، هغه یې بیا نشي ترسره کولی. نو همدا اوس ته فکر وکړه، دا ویډیو چې تی ګورې، ښایي ته په اروپایي هېوادونو کې، ښایي ته مسافرۍ ته له ډېر وخت نه راوتی او په مسافرۍ کې او ډېرې ستونزې مشکلات دې تېر کړي دي. ښایي ته هغه څوک اوسېږي چې په هېواد دننه یې او بیرون نه یې وتلی، خو بیا هم د یو خلکو
کیسې به دې اورېدلي چې له هېواد نه د باندې وتلي دي د مسافرۍ خواته تللي دي یا په هره برخه کې چې لاړ دي مخکې هلته کاروبار کړی ژوند یې کړی پرمختګ یې کړی او ځای ته ځانونه رسولي دي ته څه فکر کوې چې دا ټول کارونه له کوم ځای نه پیل شو نو یوه جمله ما په یو کتاب کې لوستې وه چې ډېره په زړه پورې او ما ته یې ډېره وړتیا راکړې دی چې وایي تر ټولو لوی سفرونه په یوه قدم باندې پیل شوه نو دا په دې معنا که چیرې موږ پیل وکړو نو موږ به پای ته هم ورسیږو څومره اوږد مزل چې وي چې لومړی قدم دې پورته کړو نو تا پیل کړی دی ته حرکت کوې ته مقصد ته دې رسېږي موخې ته دې رسېږي نو اوس ته فکر وکړه که چیرې ته په اروپایي هېوادونو کې تر دومره ځایه پورې راغلی یې دومره مزلونه دې کړي دي دومره سختۍ دې تېرې کړي دي دا هر څه څنګه پیل شو آیا دا ټول په یوه ورځ کې داسې وشوه نه دا داسې نه دي شوي ځکه چې ټولې تجربه لرو موږ او هغوی چې په هېواد کې دننه دي هغوی ته هم دا معلومیږي چې تر دې ځایه راتګ څنګه دی یا نور هغه کارونه چې ترسره شوي دي دا څنګه پیل شوي وو حتی هغه څوک چې په ژوند کې هېڅ کوم خاص لوی توپیر نه دی راغلی که نه یا مسافري نه دی کړی یا کوم بل توپیر پکې نه دی راغلی د ځان سره د فکر وکړي دا له کوم ځای نه تر کوم ځایه راغلی دی دا څه رقم ته راغلو د قدم ایښی دی مخکې راغلی قدم ایښی مخکې راغلی دا نو اوس ما او تا پورې اړه لري چې دا قدمونه په کومه لاره کې کېږدو په کومه لار شو چې موږ یوه روغه یوه سمه لاره وټاکو چې کله موږ یو ځای ته رسېږو موږ په خپل ژوند کې یو څه ترسره کړي اوسېږي نو زه درته وایم چې هیڅ کار هم سخت نه دی او هیڅ کار هم اسانه نه دی نو ته دغه جمله له ځان سره یاد وساته چې هیڅ کار سخت نه دی ځکه ته وغواړه او ته ترسره کولی هم شي کله چې موږ په ژوند کې له ستونزو سره مخ کېږو له مشکلاتو سره مخ کېږو بیا موږ هره لاره چې وي موږ یې پلټو او هغې ستونزې ته حل پیدا کوو که چېرې موږ په ژوند کې ستونزو مشکلاتو سره مخ نه شو موږ هېڅکله هغه ستونزو مشکلاتو د حل لاره نه لټوو او هیڅ په کیسه کې هم نه کیږو همدا اوس ساعت 11 بجې او 20 دقیقې د شپې دي چې زه دا ویډیو ریکارډ کوم زه 10 بجې له کار نه راغلی یم نو له دې وخته پورې ما ځان اماده کړو ډوډۍ مې وخوړه هر څه مې ترتیب کړه نو ځان مې اماده کړو چې ویډیو جوړه کړم نو دا په دې معنا نه دی چې زه دلته تاسو ته ناست یم او زه تر ټولو ډېر بیکاره یم تر ټولو ډېر وخت لرم او زه دا کار ترسره کوم نو که چیرې زه له خپل کار سره لیوالتیا ولرم دا ډول د شپې 11 بجې چې زه له کار نه هم سړی راغلی یم بیا هم خپل کار ته ناست یم او دوام ورکوم دا په دې معنا چې زه له خپل کار سره مینه لرم علاقه لرم او غواړم ترسره یې کړم دا که چېرته زه وایم چې زه به یې بیا ترسره کړم زه به بیا ریکارډ وکړم زه به بیا ویډیو جوړه کړم زه به بیا اپلوډ وکړم دا نو بیا خبره بیا ته تللی دی بیا به دا ویډیو هېڅکله زه ریکارډ نشم کړلی همدا ډول به ډېر وخت رانه تېر شوی که څه هم چې ډېری وخت په ما باندې خپله هم دا چل کېږي خو زه بیا هم هڅه کوم ځان راویښوم وایم له ځان نه پوښتنه کوم چې ته ولې دلته یې د څه لپاره دلته یې ولې دې ټلیفون لاس کې نیولی دی ډېری وخت چې کله ټیک ټاک ته ننوځم یو څو ویډیوګانې رانه اضافه ولیدل چې یو وخت کې ګورم چې ساعت راباندې تېر شوی دی له ځانه بېرته پوښتنه کوم ته ولې راننوتی ټیک ټاک ته تا څه غوښتل نو کله چې تاسو له ځان نه پوښتنه کوئ مغز مو بېرته فعالېږي هغه هوښیار مغز مو بېرته فعالېږي تر څو تاسو په ژوند باندې اصلي هدف باندې کار وکړئ نو له همدا نن نه له ځان سره پرېکړه وکړه چې یو د یوټیوب چینل جوړ کړه او یوټیوب چینل به هم د تاسو ټوله طریقه ښیم چې څنګه جوړولی شي لومړی خو چې دا اوس د ویډیو ګوري همدا بسنه کوي نو همدا نن له ځان سره پرېکړه وکړه چې زه به په 4 ساعتونو کې 2 ساعته خپلې شخصي زده کړې ته وخت ورکوم هغه څنګه لکه ته راځې کور ته د شپې 2 ساعته ځان ته وخت ټاکې 2 ساعته 1 ساعت هر څومره چې ته به یوازې او یوازې د دې په ځای چې ټیک ټاک وګورې د دې په ځای چې نورې ټولنیزې رسنۍ وګورې نو راځم په خپل ځان باندې کار کوم خپله ځان ته یوه موخه ټاکم همغې موخې ته غواړم ځان ورسوم زده کړه کوم پیاده کوم زده کړه کوم پیاده کوم داسې نه چې ته یوه ورځ مکمل راشه کښېنه ټوله ورځ همغه یو کار باندې تېره کړه او سبا چې شو بیا بل کار پسې لاړ شه دا بې لرې کړه ځکه چې دا سور نه نیسي نو ته باید دوامدار یو کار ترسره کړې تر څو ته یو ځای ته ورسېږي په یوه ورځ کې څه هم نه کېږي په 2 ورځو کې هم څه نه کېږي په 4-5 میاشتو کې هم څه نه کېږي ښایي یو کار ته نه 6 میاشتې یو کال هم وخت وغواړي نو باید بیا ورته دوام ورکړي نو په دې ویډیو کې چې ته یوازینی څه ته غواړې تر له ځان سره نوټ ونیسې همدا دی چې ته دې باید یو کار پیل کړې او هغه کار ته دوام ورکړي د ورځې 2 ساعته یو ساعت خپل شخصي کاروبار ته کار وکړه او ته پوهېږې چې په نړۍ کې 90 سلنه خلک سهار په دې ویره له خوبه راپورته کېږي چې څوک یې له کار نه ونوباسي چې د کار څښتن ورته ونه وایي چې ته ولې ناوخته راغلی په بیړه زر ډوډۍ خوري په بیړه خپل کالي بدلوي زر ځان اماده کوي تر څو لاړ شي خپل کار ته ځان ورسوي نو که غواړې چې له دې سټرس نه له دې جنجال نه ځان خلاص کړي نو ته یوازینۍ لاره لري چې هغه انټرنیټ دی چې د انټرنیټ نه ښه ګټه واخلې او ځان پکې پوه کړي پرمختګ پکې وکړي او پیسې ته نه لاسته راوړي اخر کې نو له انټرنیټ څخه موږ ډېرې مختلفې ګټې اخیستلی شو دا چې ګټې ډېرې دي نو زه په دې ویډیو کې نه غواړم چې هغې برخې ته لاړ شم ځکه دا ویډیو به بیخي ډېره اوږدېږي نو دا ویډیو به همدې لپاره هم دومره بس وي
نو ستا لپاره زما وینا همدا ده چې پیل وکړه، یوازې او یوازې پیل وکړه. زه مطمئن یم چې یوه ورځ به راشي بیا به وایې چې د همدې ویډیو له برکته ما پیل کړی و، نن دا د یو ځای ته رسېدلی یم. لکه څنګه چې دا نن زه ګورم ډېری ملګري چې له ما نه همدې چینل له برکته ما ته بېرته پیام کوي، ما سره خبرې کوي، ما ته وایي چې موږ یو ځای ته رسېدلي یو، موږ یو کار پیل کړی دی، موږ یو کار کوو. نو دا ما ته تر ټولو زیاته انرژي راکوي. نو زه درته نه وایم چې ته حتما له ما سره پاتې شه او دلته له ما سره دوام ورکړه، ځکه چې دا یو اسانه کار نه دی او دا یو سخت کار هم نه دی. نور ستاسو خپله خوښه. دا چې یو څه وخت زما ویډیوګانې وځنډېدلې، د دې یو څه لاملونه وو چې هغې له لاسه ما ونه شو کړلی او یو څه ما خپله ناراستي هم وکړه، نو هغه هم باید زه په ځان ومنم. کله چې تاسو یو تېروتنه کوئ باید په ځان یې ومنئ. نو تاسو هېڅکله بیا داسې مه وایئ چې دا ټوله ملامتیا د فلاني څه وه چې ما ونه شو کړلی یو کار ترسره کړم. نو دی کې یو څه ملامتۍ زما خپله هم دی چې ما خپله هم لږه ناراستي کړې دی، ځان ته مې دروغ ویلي دي، ما ویلي چې وخت نه لرم. نو همدې لپاره ما ونه شو کړی چې زر زر ویډیوګانې اپلوډ کړم. نو له دې نه وروسته به انشاءالله زر زر ویډیوګانې اپلوډ کوو. او تاسې هم که چیرې غواړئ چې په دې برخه کې زه دوامدار او زر زر کار وکړم، نو کولی شئ له ما سره مو خپله ستونزه او خپل مشکل شریک کړئ د کومنټ په برخه کې او راته ووایئ چې په کومه برخه کې باید کار وکړو. نو زه به هم لګیا اوسېږم هغه ته پورې، تاسو ته به مختلفې لارې چارې لټوم چې په کومه لاره چاره باندې کوم ملګري کولی شي چې مخته لاړ شي، د هغوی لپاره به تشریح ورکوو انشاءالله. تر بلې ویډیو هم په لاس سپارم. ښې چارې ښه وختونه، په ځان هم پام کوئ.